السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. موږ دلته راغلي وو دالې ته په میله باندې. بله راله په پندغه پر ما ډېر ګران څه ده دلته راله وایي موږ ډوډۍ نه ده خوړلې وږی یم ډوډۍ خورم. ما چې معلومات څخه وکړي وایي څوک نه لري یوه مور یې د هغه مړنده ده استغفر الله. او په دغه ساحه کې چې ما د دوی څه معلومات وکړي په دغه لوړو ساحو کې چې کوم کوم کلي دي په لسګونه دغسې کوچنیان شته چې د خوراک او د څښاک دپاره زمینه د تعلیم دپاره زمینه نه ده ورته برابره. اجملي صاحب که دا راته ووایاست چې آیا تاسو په خپل په فکر کې مو څه احساس وکړي د دې کوچنیانو د راتلونکي روزنکي دپاره، آیا ستا په فکر کې څه را وګرځېدل او که یا چې هغه موږ را شروع کړی دي انشاءالله هغه د لیکام دپاره بله دغسې وړ کسان پیدا کوم دغسې ټوله به همدغسې ما کسان دلته پوښتنه وکړه ما زه چې نه ته ما ته وګوره. ما چې د رانیسم ته ډېر خوشحاله کېږه. بله وایي بله ما ته یو پنځوسی راکړه زه به چمپلان په رانیسم بله. بوټونه په رانیسم. دوستانو که چیرې دا کوچني چمپلانو ته موږ وګورو د چمپلان پیلان اوس په دغه ټینګ یخ کې د چمپلان په پښه دي، نو رښتیا هم همدغسې کسان د کومکولو وړ دي چې باید موږ د دوی سره کومک وکړو او د دوی د زده کړې دپاره باید یو مرکز ورته فعال کړو. بله هغه بل بیاړون دی بیچاره. بله همدغه کس چې دغه زرغونه کالي یې تاسو وینئ دا فرقۍ په سترګو باندې نه ویني، مورزاده په سترګو باندې ړوند شوی دی. بس الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغسې کوچنیانو د تعلیم او تربیې دپاره لارې چارې وسنجوو.